د غزني ولایت مقام د روان مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو مالي او انکشافي لاسته راوړنې د یوه خبري کنفرانس له لارې له خلکو او رسنیو سره شریکې کړې. د مسؤلینو په وینا د ولایت مجموعي عواید څه باندې 200 میلیونه افغانۍ دی چې تر ټولو زیات عواید د مصروفیت او برېښنا ریاستونو له لوري ترلاسه شوي دي. د دوی په وینا په دې موده کې نږدې 4.9 میلیارډ افغانۍ د 450 بیلابیلو پرمختیایي او خدماتي پروژو په لګښت مصرف شوي چې پکې د سړکونو جوړول، د پوهنتون تاسیسات او د کلو پراختیا ریاست پروژې شامل دي. خلاصه و پوشورده از فعالیت‌های مقام ولایت غزنی در دو ربع اول سال جاری قرار ذیل است. 1. آغاز کار تعمیر ولسوالی‌های خوگیانی و رشیدان. 2. ادامه کار پروژه تعمیرهای توقیفخانه‌ها در 5 ولسوالی که عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد. 3. تکمیل شدن سرک‌های ولسوالی گیلان، گیرو، خوگیانی و قره‌باغ که جغل اندازی شده و تکمیل شده از کارش. 4. آغاز سروی و قرارداد بند زردالو به اثر تلاش‌های مداوم مقام ولایت غزنی که یکی از بندهای مهم و حیاتی می بوده باشد. 5. آغاز هموارکاری صحن پوهنتون غزنی به حمایت و هدایت مقام ولایت غزنی. د پوهنې، زراعت، روغتیا او برېښنا ادارو هم مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د ښوونځیو جوړول، د درسي کتابونو ویش، د روغتیایي مرکزونو فعالول او د برېښنا خدماتونو پراخول شامل دي. به تعداد 123,000 جلد کتاب درسی و قرطاسی باب در مکاتب مرکز و ولسوالی ولایت غزنی برای شاگردان توزیع گردیده است. 2. با همکاری مردم خیر 15 باب مکتب و مدرسه از طریق ریاست معارف به بهره برداری سپرده شده است. 3. ترمیم 17 باب مکتب از بودجه وزارت محترم معارف در ولایت غزنی. 4. تعمیر 1 باب مدرسه دینی در ولسوالی جغتو به ارزش 1,700,000 افغانی به همکاری مردم خیر به بهره برداری سپرده شده است. 5. به تعداد 1120 معلم در صنف‌های محلی این ولایت به همکاری مؤسسات همکار مشغول خدمت می باشند. د مسؤلینو په وینا دغه کنفرانس د شفافیت او حساب ورکونې په موخه جوړ شوی او د راتلونکو میاشتو پرمختګونه به هم له ولس سره شریکوي.